هر یو قوم ځان جوړی. کابلیانو ګوره د خپل وطن علی ګلی نستا وطن تراله یو موټی شو، ځان جوړ کو، ځانم جوړ کو. د روس غوندې عظیم طاقت یې وګوره رئیسار کړی. د پښتون سونه قاله وشو، پښتون تر اوسه په دې پوه نه شو چې زه نرم او که ښځه یم، زما مشر څوک دی او زما کشر څوک. پښتون په دې تر اوسه پوه نه شو. تاسو پښتانه واورئ، ټول عمر به ځئ او په پنجاب کې به د پنجابیانو لوښي وینځئ. وینځئ که نه وینځئ؟ په پنجاب کې به د هغوی په کارخانو کې جارو وهئ، په کراچۍ کې به د سیټانو په بنګلو کې څوکیداري کوئ، په کراچۍ کې به ټیکسي موټرې او ټیکسي لارۍ چلوئ. تاسو به ټول عمر چواړیان یې، لکه دلته چواړیان چې ټول عمر ستاسو لارې او جارو ویڼۍ جارو کوي. تاسو به ځئ او د دې ځای نه به د پنجاب تالي سټئ او د هغې لارې او کوڅې او غل متیازې به پاکوئ. پښتون بچی د دې قابل نشي چې هغه ځان په خپله وپېژني او ځان په خپله جوړ. کابل هم یو قوم دی، وګوره ځان یې داسې جوړ کړی دی چې تر څو د ده د مرزا حکومت نه وي ته خو یې بوځه کابل. نن ستاسو ضمیر نشته، ستاسو دین نشته، ستاسو ایمان نشته، ستاسو غیرت نشته. زمونږ څه کار دی؟ زه خو یو سړی ما، نن یم سبا به مړ شم، خو نن قوم د تباهۍ او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ. دا چا د پاره چې تاسو ځانونه مړه کوئ او مبارک شه یو بل ته غاړې وتئ لکه د مور وادم چې شوی. دا وګوره اوس نه سودا شروع ده په مرکز کې، سودا ستا د سر شروع شوی ده. وبه ګورئ دلته چې دا ټیکې لګولې دي دا به ستاسو په دې صوبه نه منډم. اوس نه ستا په سر سوداګانې شروع. د دې وجې نه دین تم نه دي کتلي او دین تم سپک کتلي، نو خدای سپک او ورک کړئ، خدای خوار کړئ او ذلیل او رسوای کړئ چې دین ته سپک ګورئ. او د پښتون ټکې نن تاسو په شرمونو شرم. ټول عمر پښتانه وګوره، ورشه په انډیا کې پښتانه وګوره د هندوانو لوښي وینځي، په پنجاب کې وګوره د پنجابیانو میخې ساتي او د آسونو خاشڼه یې پاکوي، په کراچۍ کې وګوره. نن پښتون دا شي. وجه څه ده؟ چې ځان یې نه دی پېژندلی، خپل حیثیت یې نه دی پېژندلی، خپل قومیت یې نه دی پېژندلی. پښتون یو موټی شوی نه دی، په یو پلیټ فارم یو ځای شوی نه دی. نو نتیجه یې دا ده چې خدای تار په تار، در په در او خاورې په سر کړي. نن تاسو هغه خلقو لم ووټونه ورکړي دي چې چا په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی. ورکړي دي که نه دی؟ په عمر کې خدای ته سر نه دی ټیټ کړی، هغه خلقو لم ووټونه ورکړي. هغه خلک هم فیل که چې د چا تندي سوري شوي دي په سجدو لګولو باندې، هم فیل که. پنجاب وګوره، یو عالم له ووټ نه دی ورکړی، 50 لکه پنجابیانو کورونه وران شو. راوی دریاب پہ روخت و خدای تباہ و برباد کر نور تماشا بیٹھ سندھ گورا ٹول سندھیان یو عالم لوٹ نہ دے اور کڑے خدای ٹول تباہ و برباد کر کہ ایمان دے دے صبح سرد پا خلقو کی دا بیا صبح سرد کم دا گوارد غاخی نا آغا غارا دا دے خواچے دا کوفہ دا مونگا یو دا مڑا مولیان پچا کی نو تا پچا کی کڑے تسی خان سے یو نواب سے خان دا خو خرطا ہوئی دا بے ضمیر و بے غیرت قوم دا خان دا نامین دا دی ربگنی کی
خان ولاړ نو مولا ته سپک کتلی خدای سپک کړي علماء تم سپک کتلی خدای سپک کړي شوي کنه نور بس پکی سارا ته چاویا لوګان مې اغستلې په 8 روپۍ کیلو دي مال خدای دې په 40 روپۍ کیلو سلويخ زدا غورزه په انتظار يم چې نه سبزی له نږدې کېدې شي او نه غوښه له نږدې کېدې شي او نه فروټو ته نږدې کېدې شي هغه ورځ په انتظار يم ویل تبسکه مال زړون چرګ بخوره رون چرګ سي مال او بو خټ کوا او ورته د وګي او د سور مرچکی او د مصالې بګارو کا او خټ کېدل او بوته ورواچوا زیړه خوروا بشي روټای پکې ماته کوي مې مونږ ټول مرلاندې چرګان کړې نیو یو شي ته بنشي نږدې دا څه خیال دی رونه زبرداسي ارزانی راولم چې دا سبزی بستا کور ته داسې په خپل خپو در روان ستا ځایدي برابر الله چې کوم کار نه کړي بنده به وکړي وبکي ما دا د جمعیت منبران چې ولاړو ما به ودرول او قران به مې ولاور داسې به ملاس نه ونیو کلمه به مې په تیر کړ چې داسې به نه وای چې زبدا کارو کدی وای چې زبدا کارو کوم نو پټکی به کافر شي څه شي سلويخ کاله د پاکستان حکومتونه خدای جهنم لبوتله تباہ و برباد کو ضیاء الحق خدای ذرا ذرا کرو پاسمان کی زبدا کارو کن جبدا کارو کن ستا مور به خدای چې کوم کار نه کړي هغه بندو او به د ټولو د خدای داوی کړي وي ملک ته تباہ و برباد شو ملک ته غرق شو دا موای چې زبدا کارو دا وای کده خدای توفیق او خدای وس را کو نه زبدي سخت کده خدای وس نو ورو راځ نشو په اسمبلی کې یو حق خبره مې کده خدای توفیق نو ان شاء الله زبر دا څه خبرې کوي د دینه سیوام قبل کړت کړو نو پرتګ د نو با سم په ساره در تړم دې ټولو ته زبدا کار تا تا ګورو کار کولو ته وټو نو ویلی چې زبروټي کپڑا مکان درکم ویلیو کني او سملور ولا بیا پاس کړه ان شاء الله څه خو بدر کی زين نورم خراب او تر زبدا کار ارس چې کوي په دې سمکه خدای کوي نو څه فیصلیم چې کړی دي نتیجه انتظار کوي چې څه بدر سره کی سم چې کړی سوداګان هم د سر په ټلیفونونو شروع شوي نتیجه ته ګوري چې څه وکړي الحمدلله ز سپین باز نه منبره ته ولاړم نه منبر شه ما نه مې د خدای د دې قوم منبر کوي خدای دې د دې قوم ما نه منبر او نه دې د دې قوم خدای ما نشته او بس ما دا لا دا ومه پیړای اوس نه منبر نه تیم چرایشي